ای بې غیرته پښتونه، تا ته څنګه شرم نه درېدی چې تا د واده په مخستن د خپلې مېرمنې څخه ویډیو کول او قرآن مجید دې ورته ایښوی چې دواړه لاسونه پر کښېږده، تا کمې ګناوې کړي دي. ته به هم وځان ته په پښتانه وایه او ته به هم وځان ته په غیرتمن وایه. تا د خپلې مېرمنې عزت لیلام کړي، تا د ټول پښتانه عزت لیلام کړي. ډیره د افسوس خبره ده دوستانو، راځي په دغه ویډیو کې د دغه بې غیرته پښتون خبرې را سره واورئ. او زموږ پښتانه خو دومره بې غیرته بې عزته نه وو. زموږ هغه د 15,000 کلن تاریخ سوسو او زموږ هغه پښتانه سوسو چې هغو به پر لارې به یو ځای پښتانه زنانه تېرېده، هغو به در سترګو پورته نه کتل. دغه موبایلان چې رالو زموږ د پښتنو ټول عزتونه یې واخیستو، ټول یې لیلام کړو. دغه پیغام در ټولو پښتنو ورونو او خویندو پورې ورسوئ او در دغه بې غیرته فریم ورسوئ چې تا د خپلې مېرمنې عزت څنګه د ویډیو د لارې لیلاموئ. دوستانو دغه ویډیو موږ نه نشرول ځکه چې کله مې وکته دغه احساس راته ودرېدی چې زموږ په پښتني معاشره کې دغسې کارونه روان دي. په کار دي د دې مخنیوی وشي، پر دې باندې غور وشي، پر دې باندې علما کرام وږغیږي. دغه ویډیو د ټولو پښتنو پورې ورسوئ چې د خدای په لحاظ باندې پر خپلو کورو باندې کنټرول ولګوئ، پر خپلو مېرمنو باندې ولګوئ، پر خپلو زنانو باندې ولګوئ. په خپلو کورو کې دغه موبایلونه مه پرېږدئ. د موبایلو څخه دومره غټ عذابونه او آفتونه ولاړېږي چې بیا به تل تاسو ټوله کورنۍ حرمان کوئ، پښیمانه به یاست او په ټوله وطن کې به موبایل دغسې رسوا او بې عزته کړي. ویډیو مې د عبرت دپاره نشر کړې ده او خدای دې وکړي چې تاسو ټول خپل نظرونه هم راسره شریک کړي او دغه ویډیو در پای هم راسره وګورئ. د معلوماتو دپاره زموږ سنګري نیوز هم درسره فالو کړئ. دغه مېرمنې مخ مې په دا خاطر پټ کړی دی چې دا زموږ د ټول پښتانه عزت دی او دا زموږ د ټولو پښتنو خور ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دغه زما ستا فیصله ده، سمه ده؟ ته زما ښځه یې، زما قبوله یې، زه ستا خاوند یم، قبول دې یم. پر دې خو ته اوس قناعت لرې. دا خو قرآن دی که نه؟ دواړه لاسونه پر کې ده پر قرآن، صحیح شوه؟ بل لاس هم پر کې ده. پر تا خو به دا خبرې څوک پر زور نه کوي. دا زه چې اوس تا نه پوښتنې کوم دا خو پر تا زور نه وي. تا باندې خو به زه زور نه کوم، مانه دا خبره خو به زه تا په زوره نه کوم. د قرآن پر زور دی، قرآن دې محتمه ایښی دی که نه؟ حقیقت ووایه. پر دې خو اوس ته قانع مثال خرابه خو یې، صحیح شوه؟ ګرځه تا وکتې خرابه یې، صحیح ده؟ خرابه یې که نه یې که نه یې که نه؟ چې خرابه یې، دا کار تا سره چا کړی دی؟ هغه سړی په خپله راوښیه چې هر څوک دی. څوک دی؟ نه سم ووایه، شک مه وایه. اخشي دې کار کړی در سره؟ کوم اخشي دې کار در سره کړی؟ دربار چې لري د چا میړه دی؟ د مکۍ میړه دی. څه وخت یې دا کار در سره کړی؟ ستا پر کوم وخت شک راځي؟ د زوی په دسمال کې، د زوی په واده کې پر کومه ستا شک راځي؟ د زوی په واده کې تا سره دا کار کړی دی؟ ښه مثال چې سهار پاڅېدلې پرتوګ دې په وینو رنګ وګرځه. ده چې دا کار کوه پر هغه ټایم ته نه وي پوه شوې. ګوره غاړه دې بندېږي که پوه شوې وي. بیا وایه. نو اوس ته پر دې قانع چې مثال دا کار تا سره ده کړی دی؟ دغه غوږي دی که غوږور دی چې دغه کړی در سره؟ دا د مور چې ورته دغه وایي غوږور ورته وایي، څه شي ورته وایي؟ څه شي نومې دی؟ غوږور ته وایي، څه شي ورته وایي؟ غوږ ورته وایي. ده دا کار کړی، ته پر دې قانع منکره کېږه خو به بیا نه په دغه باندې په دغه کول ولاړه یې، صحیح ده؟ سمې ما ته وګوره نو خو خوب دې وسړي، اوس نه خوب دې ولې وړي؟ اوس دغه خبره ستا صحیح ده؟ دا کار د ده سره کړی دی؟ ته پر دې قانع یې؟ پر سلو کې پر قانع یې؟ بیا خو به سبا په بل چا ګوته نه ږدي چې دا پلان کې را سره کړی. ته پر دې اطمینان لرې؟ سمه ده، زما د خوا معاش. صحیح شوه؟ چا کړی در سره؟ د چا میړه دی؟ د مکۍ میړه.